دا هلک اوس چیرې دی؟ چیرې سړی پیدا کړي؟ هلکه دلته راسه. هلکه ګرده ورځ ورکې نه وایه چې دلته مېلمانه سته نسته کور کې شی ضرورت سته که نسته ته ګرده ورځ په کوڅو کې ګرځې. اغا جان هلته مې ټوپلنډه کوله. واخه ده ورسه دکان څخه یې څلوېښت هغونه چاکلیټ راوړه هغه لسې سته هله وڅښله هله سې زما وڅښله وڅښله هله د څلوېښت هغونه چاکلیټ را نسته خلاص کړي مو برانیه دغه پاپر را الجبه خوان کې یا یارو دغسې مصرفونه را باندې کوه هغسې مصرفونه در باندې کوم د ترخو سره زړه مې نه لګېږي خو بیا هم خوند راکوي. څه وایم نو خدای بیا په ترخو کې پر ودیم وایه تر وجې کنې ما ته خوند نه راکوي. عشق نه کوي ته خو ځې نه اوس ولاړ شمه په دې خو تلي په دغه ځای چاکلیټ وړم که څه شي. اغا جان څه وخت راته وایي به چاکلیټ جنانم خو ورشم ځان په ډبري نه بله مشوره دا به وخورم ورسه یارم در نه دا موږ ته راپرېږده ورسه ورسه بېرته راسه بېرته راسه. دا څه چیرې ورک شو دا اوس دلته مېلمه راته ناست دی او دی ولاړې په چاکلیټ پسې ورک شو چاکلیټ ځینې جوړ شو نږدې دوکان دی دی یو ساعت کېږي چې نه دی راغلی. اغا جانه چاکلیټ دوکاندار خلاص کړي و ما خپله صحیح خرڅ کړي دا څلوېښت افغانۍ ده. زه یو ساعت کېږي تا ته انتظار یم. عجبه هوښیار چې پیسې ورکړې وې او ورس چاکلیټ او د موټر راپړ پلاړه خواکې د یو زوی د هغه بیا کړ ګوره زه هم دا خوا راسي په ولو به راسي یاره چې موږ ته رانیسته پلاره بیا موږ ته وایه داسې زما زوی دې خطا ایستلی زه یې نو خپله در څټه دی. دی رالی اغا جان رالی